موضوع زموږ ستاسو د سیسټم ډیولپمنټ لایف سایکل یا د SDLC چې ورته په لنډه توګه وایي. SDLC یا سیسټم ډیولپمنټ لایف سایکل د یو سافټویر یا د یو پروګرام یا د یو ډیټابیس د جوړولو د ژوند دغه ټول پړاوونه او ټولې مرحلې دي چې د کوم ځای نه موږ شروع کوو، کوم سټیپونه طی کوو او اخر کوم ځای ته موږ رسیږو. دغه ټول مراحلو ته یا دغه ټولو پړاوونو ته موږ SDLC وایو. یا که زه یو مثال ووایم، کله که یو ماشوم جنین یا زایګوټ جوړیږي، بیا هغه وده کوي، دوه ګونی او د ماریلا مرحلې ته رسیږي، بیا هغه تولد کیږي، دنیا ته راځي او بیا هغه حرکت کوي، لویږي، ځوانیږي او اخر سپین ږیری کیږي او مړ کیږي. دغه د انسان د ژوند مرحلې وي. همداسې که یو بوټی د هغه بذر یا تخم راشین کیږي او هغه لویږي او هغې نه بیا بوټی جوړیږي، ثمر ته رسیږي او هغه ختمیږي. دغه د هغه د ژوند مرحلې دي. همداسې یو سافټویر یا یو ډیټابیس چې جوړیږي، د هغه هم د ژوند مراحل یا د ژوند پړاوونه ټول موږ په دې درس کې څیړو چې کوم ځای نه موږ شروع کوو تر کوم ځای پورې ځو. په مختلفو کتابونو کې مختلف مراحل یا مختلف پړاوونه ذکر شوي دي، خو هغه عمده یا مهمې کوم چې تاسو ته په سکرین ښکاري دغه دی چې لومړی انفارمیشن ګدرینګ ده یا د معلوماتو راټولول. هر یو باندې بیا موږ وروسته تفصیل سره خبرې کوو. دویم ریکوایرمنټ انالایزس دی، یا چې موږ کله معلومات راټول کړو بیا هغه د ضروریاتو تحلیل او څېړنه ده موږ سره. دریم سیسټم ډیزاین دی چې بیا موږ سیسټم یا اپلیکیشن به ډیزاین کوو، هغې لپاره به ټکنالوژي مشخص کوو. او هغې نه وروسته بیا سیسټم امپلیمنټیشن دی. دا هغه مرحله ده چې کله موږ یو سیسټم جوړوو، هغې ته کوډینګ کوو. هغه تخنیکي مرحله زموږ دا ده. کله چې سیسټم جوړ شي، هغې نه وروسته بیا زموږ ټسټینګ او ډیبګینګ مرحله ده. خو یو شی په یاد ولرئ چې په دنیا کې اکثره 40-20-40 یا 40-60 دغه فیصدي یا په دې فیصدي باندې کار کوي. څه معنا؟ لومړی درې مرحلې چې کومې دي په دې باندې 40% وخت تېروي. نه په دې معنا چې په دغه مرحلو کې وخت زیات تېروي، هغوی ډېر دقت کوي، غواړي چې صحیح معلومات راټول کړي، صحیح تحلیل وکړي او صحیح ډیزاین وکړي. دې ته زیات وخت ورکوي. که چېرته په یو سافټویر 100 ورځې لګېږي، 40 ورځې صرف په دغه شیانو باندې تېروي، په دې اولو مراحلو. او موږ تاسو چې کینو مستقیما کوډینګ شروع کوو، نه، دا صحیح طریقه نه ده. لومړی باید ټول معلومات راټول شي، صحیح تحلیل او څېړنه وشي، سیسټم صحیح ډیزاین شي. هغې نه وروسته بیا 60% یا 60 ورځې وخت امپلیمنټیشن یا کوډینګ ته ورکړي چې دا ډېر کم وخت دی. کله چې سیسټم جوړ شي، بیا هغې نه وروسته ټسټینګ او ډیبګینګ کوي. وروسته بیا راځي په دې ټسټینګ او ډیبګینګ ترمنځ فرق شته دی، په دې باندې به هم خبرې کوو. بیا هغه امتحانوي ټسټ کوي چې زما سیسټم کار کوي که نه. او له دې نه وروسته بیا سیسټم ډپلایمنټ دی چې هغه سیسټم راواخلي، یوزر ته یې په کمپیوټر کې واچوي، ورته انسټال یې کړي، هغه ته ټریننګ ورکړي او هغه نور کارونه شروع کړي. بیا په ځینو مراحلو کې د سیسټم ساتنه یا نگهداري یا مینټیننس هم وي، او ځینې کسان بیا ورته سیسټم تسلیم کړي وینډر ته یا کلاینټ ته. هغې نه بعد بیا نور کار پرې نه کوي، نور کار بیا د هغې ادارې په خپله وي. خو دغه ټول هغه مراحل دي چې لومړی موږ کوم ځای نه شروع کوو، کوم مراحل طی کوو، کوم کارونه کوو، زموږ سیسټم څو پورې چې جوړ شي. سیسټم نه هدف سافټویر ده، سافټویر نه هدف ډیټابیس هم موږ ویلی شو، سیسټم هم ویلی شو، اپلیکیشن هم ویلی شو. صحیح ده؟ موږ سره په دغه مراحلو کې چې SDLC ده، دا یو فارمل وی ده چې موږ یو انفارمیشن سیسټم څنګه ډیولپ کوو. صحیح ده؟ بلکې یوازې ډیولپ هم نه، کېدای شي په دې کې مینټیننس هم راشي، په دې کې انفارمیشن پلیسینګ هم راشي. دغه ټول ټریډیشنل میتود دی چې دا ټول سیسټم موږ له ابتدا نه واخله تر انتها پورې، یا د شروع نه واخله تر ختم پورې، دغه ټول مراحل موږ طی کوو. دا یو کمپلیټ سیټ د سټیپونو چې اول دا سټیپ، بیا ورپسې دا سټیپ، بیا دا سټیپ. صحیح ده؟ دا ډیټابیس ډیزاینر که دی څوک دی، یا په دې کې پروګرامرز کوم دی، یا انالیسټ یا کوالټي اشورنس والا کسان دي. البته موږ تاسو مخکې درس کې ډیټابیس اډمنسټریټر ویلی، هغه په دې کې شامل نه دی. او وروسته که بیا کله مینټیننس کېږي، مینټیننس کې بیا راتللی شي چې هغه مینټیننس یې وکړي. خو دلته ډیزاین به یې خلک کوي، پروګرام به ورته کوډینګ کوي، انالیسټ به یې ګوري، کوالټي اشورنس به یې ګوري. صحیح ده؟ بیا وروسته چې کله ډیولپمنټ والا به کوډینګ کوي، او که چېرته سیسټم اډمنسټریټر وو یا ډیټابیس اډمنسټریټر وو، هغه بیا وروسته بیک اپ اخلي، یا بیا مینټیننس کوي، او بیا یوزر ته پریویلیجز ورکوي، یا هغه کارمندانو ته به امتیازات یا حقونه ورکوي، چاته زیات او چاته کم. بل په دې کې هر سټیپ لپاره خپل خاص کسان دي. ځینې کسان په یو کوډینګ کې ښه پوهېږي، ځینې په ټسټینګ کې ښه پوهېږي،
ځینې کسان وي چې هغه په اول معلوماتو په راټولولو کې ښه پوهېږي، نو هر کس بیا ځان ګوري که چېرته یو سافټویر ډیولپمنټ ټیم وي بیا خلک ګوري چې دا کسان په انفارمیشن راټولولو کې ښه دي، دا په ډیزاینینګ کې ښه دي، دا په کوډینګ کې ښه دي، دا په ټسټینګ کې ښه دي. د هر چا لپاره خپل ځای خپله جایګاه وي. لومړی مرحله موږ سره انفارمیشن ګیدرینګ دی یا د معلوماتو راټولول، دې مرحلې ته انفارمیشن ډیګینګ هم وایي. څه معنا؟ ډیګینګ معنا کیندل، لکه په کولنګ باندې چې ځمکه تاسو وهئ، یا د معلوماتو راټولول. یوې ادارې ته ځئ، له هغې نه په مختلفو طریقو تاسو معلومات راټولوئ. هغه که هره طریقه تاسو ته اسانه وي، وروسته به یې ووایي چې موږ سره کومې طریقې دي. صحیح ده. کله چې یو سافټویر جوړو د هغې اړوند څومره ډېر معلومات چې تاسو راټول کړئ، هغومره تاسو کولی شئ چې بهترین سافټویر جوړ کړئ. کله چې موږ انفارمیشن راټولو یا معلومات راټولو، نو لومړی خبره دا ده چې د هغوی کرنټ سیسټم یا موجوده سیسټم وګورو چې اوس د دوی دا کار څنګه روان ده. فرض وکړه یو دفتر ده، په دفتر کې اوس چې څومره د دوی قرضونه دي، څومره کاروبار دی، ټول په کتابچه کې رسي یا روزنامچه کې رسي یا په ایکسل یا ورډ کې رسي، په کمپیوټر کې. په هغه کرنټ سیسټم موجوده سیسټم یې ګورو، د دوی موجوده ډاکومنټیشن ګورو چې دوی اسناد څنګه جوړوي، او بیا د هغوی ستونزې یا ډرابیکس ګورو چې په دې موجوده سیسټم کې کومې ستونزې دي. نو دا زموږ معلومات راټولولو سره سره دغه شیونه هم دي، خو دا بیا ډېر کوم شیونه چې اوس ما ویل دا ډېر په انالایزز بخش کې بیا موږ څېړو چې هلته بیا ډېر هغه پرې کوو چې کومې ستونزې دي. بلکې پروپوز سیسټم بیا هلته موږ ډېر ګورو چې زموږ هغه سیسټم چې موږ ورته وړاندیز کړی هغې ادارې لپاره هغه به څنګه وي، هغې ګټې به څه وي. موږ معلومات په مختلفو طریقو راټولولی شو. کېدای شي تاسو کویشنر ورکړئ، نوم به مو اورېدلی. کویشنر هغه پوښتنپاڼه ده چې مخکې نه مو سوالونه جوړ کړي وي، ادارې ته یې ورکوئ. میټینګز ورسره کوئ، هغه د ادارې رئیس سره یا تخنیکي کارمندانو سره یا نور سټیک هولډرز چې دي دغه ادارې سره چې په شکل د اشکالو باندې شریک دي، هغو سره تاسو میټینګونه کوئ، کانفرانس نیسئ، سیمینار نیسئ، ورکشاپ نیسئ. دا بیا هر یو له بل سره لږ نیټ کې وګورئ، لږ لږ فرق لري. فرض وکړه سیمینار وګورئ، ورکشاپ لنډ وي، کانفرانس خلکو ته هغه وي، سیمپوزیم وي، لیکچر وي، سروې وي. دغه مختلف طریقو باندې تاسو څومره چې کولی شئ معلومات ډېر راټول کړئ، موثق یې راټول کړئ، هغومره به تاسو سافټویر کامیاب وي، هغومره به ډېر ښه وي. دویم فیز موږ ته چې راځي هغه ته ریکوایرمنټ انالایزز وایي. کله مو چې معلومات راټول کړو، بیا تاسو د ضروریاتو څېړنه کوئ، د هغو تحلیل کوئ چې زما کوم ضروریات دي، کوم ریکوایرمنټس زما اړتیا ده. په دې فیز کې بیا تاسو دا انالایز کوئ، دا څېړئ چې موجوده سیسټم یا کرنټ سیسټم هغه څه دی، د هغې ډاکومنټیشن څنګه دی، کرنټ موجوده سیسټم. بل دا دی چې دویم بیا موږ وایو چې موږ سره خاص تکنیکونه دي، خاصې فارمولې دي چې موږ د موجوده سیسټم ارزیابي کوو، ویې ګورو چې سرعت یې څنګه دی، دقت پکې څنګه دی، ډیټا پکې ورکېږي که نه، اناترایزډ اکسس ورته شته که نه. دا مختلفې طریقې د سافټویر انجینیرینګ کې یا په ډیټابیس انجینیرینګ کې چې کوم شیونه موږ ته صحیح دي او کوم غلط. بل دا وایي چې په موجوده سیسټم کې کومې ستونزې دي، کوم ډرابیکس پکې دي، کوم پرابلمز پکې دي، او ورسره پروپوز سیسټم هم ګورو، هغه سیسټم چې تاسو ورته وړاندیز کړئ چې په هغې کې کومې ګټې دي، هغې کې کوم فنکشنالیټیز دي. ځینې په سیسټم کې هغه سیسټم ډېر بهترین نه دی چې هغې کې ډېر پړک او پړو ګلان ملان پکې وي، لیکل میکل پکې وي، انیمیشنز وغیره پکې وي، رنګونه پکې وي، سره او شنه او زیړ. نه، بهترین سیسټم هغه دی ساده دی وي، خو چې هغې کې فنکشنالیټیز زیات وي، په هغې کې داسې کارونه وي چې خلکو چې وویله دا سیسټم هوښیار دی، دا سیسټم ذکي دی، دا سیسټم کې فنکشنالیټیز زیات یعنې کارونه ډېر زیات کړي، هغه سیسټم هماغومره بهترین دی. کله چې موږ هم دغه فیس سره مخ کېږو یا ریکوایرمنټ انالایزز کوو، دغه لاندې سوالونه ته باید حل لارې موږ پیدا کړو، هغې ته موږ ځوابونه پیدا کړو. لکه what data items are required for an efficient decision making system. کله چې موږ یو ډیسیژن میکینګ سیسټم جوړو efficient، البته هغې ته کوم ایټمز پکار دي. یا دویم what are the problems in the existing system. په موجوده سیسټم کې کومې ستونزې دي and how they could be fixed. او دغه ستونزې به څنګه موږ حل کوو، د حل لار به ورته څنګه پیدا کوو، فکس کوو به یې څنګه. دریمه پوښتنه چې ذهن ته راځي دا ده چې په دې موجوده سیسټم کې کوم پرابلم اگزیست دي، کومې ستونزې اوس پکې شته دي چې هغه موږ حل کړو.
او اخري څلورمه پوښتنه چې ذهن ته اتومات راځي دا ده چې په هغه سیستم چې موږ پروپوز کوو موږ یې وړاندیز کوو د هغه فیچرز یا د هغه خصوصیات به څه وي څه رقم یو سیستم به موږ پروپوز کوو څه رقم یو سیستم به موږ جوړو آیا ویب بیس سیستم به وي آیا سنټرلایز به وي ډسټریبیوټډ به وي آیا سیستم کې به انسټالیږي نور کمیونیکیشن به ورسره په کوم قسم کېږي اډمنسټریشن به څنګه کېږي دا ټول شیونه مخکې له مخکې موږ سنجو نوټ کې موږ دا خبره کوو چې کله موږ ریکوایرمنټس دا کلیکټ کوو یې راټولوي او هغه څیړو په دغه فیز موږ سره ډېر ټایم کنزیومینګ دی نه وخت پکې ډېر لګیږي خو ښه دی څومره چې وخت پکې زیات ولګیږي هماغومره به دقت پکې زیات وي هماغومره به زموږ سیستم کامیاب وي خو دا ډېر مهمه ده چې زموږ دغه سیستم کې چې وخت موږ ډېر ولګو ځکه که چېرته موږ یو پروژه جوړه کړو غلط یې جوړه کړو بیا د هغې بېرته ړنګول ډېر زیات وخت رانه اخلي نسبتا هغه چې د سر نه جوړو داسې یو مثال لري لکه یو پل چې تاسو جوړوئ هغې کې سریه او سیخان لګوئ که چېرته پل مخکې نه صحیح ډیزاین شي خو ډېره ښه که چېرته صحیح ډیزاین نه کوئ او پل بېرته ماتوئ او ړنګوئ نو هغه چې تاسو جوړ کړی دی هغې نه ډېر مصرف هم پې کېږي په بېرته ړنګولو او ډېر وخت هم پې لګېږي نو باید له اول نه صحیح دغه وکړئ صحیح تحلیل وکړئ صحیح څېړنه وکړئ او صحیح سیستم جوړ کړئ بل په ریکوایرمنټ سپیسیفیکیشن کې موږ سره مختلف قسمه ټیکنیکس دي لکه ډي اف ډي نوم به مو اورېدلی یا ډیټا فلو ډیاګرام هغې کې بیا دا شی وي چې زموږ دغه سیستم کې د ډیټا فلو به څنګه وي ډیټا به څنګه روانه وي کوم ځای نه به ډیټا راځي په کوم شکل او په کوم ځای کې به ختمیږي نو دغه ټول شیونه موږ په همدې دویم فیز کې څیړو